अस्सलामुअलैकुम ज़मा द टिक टाक मलगरो उम्मीद लरूं तासु به ټول روغ جوړ یې ټیک ټاک ملګرو ګورې خبره او ملغلره دا خبره ځان سره یاد ساتئ تاسو د خپله عقلمندي خپله هوښیاري او خپله د چالاکي او ستاسو د قابلیت بعضې خلکو سره دا مه استعمالوئ د بعضې خلکو په مخ کې خپل دا خاصیتونه یو طرف ته کې جیب کې کېدی او بالکل هغې سره دا خبرې مې استعمالوئ هغه خلک څوک دي چې هغې سره موږ دا خبرې استعمال نه کړو هغه څوک دي هغه دا خلک دی کم کس چې ستا په کور کې صفایي له راځي کم کس چې ستا دفتر کې د تالچې پخوي کم کس ستا بوټان پالش کوي کم کس چې دی نو ستا څاروو له واښه راړي کم کس چې دی نو د کم کس چې ستا د انډر لاندې دی ته د هغه افسر یې داسې خلکو سره یا یو غریب سره هر یو غریب سره یو کس موچي دی چمیار دی دیګونه پخوي تا هغه په دیاړی باندې ساتلی دی هغه له ته تنخوا ورکې داسې کسانو سره بالکل خپله چالاکي خپله هوښیاري خپل قابلیت دا مه استعمالوئ دا داسې کسانو سره یو طرف ته ږدئ او خپله سادګي دې کسانو سره استعمالوئ دې کسانو له په ټایم باندې تنخوا دې کسانو سره ښه سلوک دې کسانو سره دوه د خوشحالۍ خبرې ځکه په دې کسانو خو د کور ډېر غټې ټینشنې دي دا کسان یو طرف ته غریبانان دي یو طرف ته کور کې دي ته ټینشنې دي هله دا راوړه هله د بچو فیس هله د ماښام روټۍ هله د غرمې روټۍ هله جامې هله سبا اختر هله قرباني دې باندې غټ ټینشن دی نو مهرباني کوئ تاسو دې خلکو سره بالکل دا د سره سوچ ونه کوئ چې دې سره به موږ چې دی نو لغونته کې زیاتې وکړو ظلم وکړو یا دې له تنخوا په ټایم نه ورکول بالکل دا سوچ ونه کوئ کم کسان چې دې سره ښه چلیږي خبرې هغه د ځمکې نه خدای اسمان ته خېژولی دي او کم کسان چې داسې کسانو سره ظلم کوي هغه ښه په اونچایۍ باندې ښه په اوچتوالي باندې تللي دي او الله تعالی هغه د اسمان نه ځمکې ته راغورځولی دي نو مهرباني کوئ ډېر احتیاط کوئ موږ خو ډېر زیات کمزوري یو او موږ نه هر یو وخت کې هر یو ساعت کې موږ نه غلط کار کیدی شي نو مهرباني کوئ کم از کم خپل کوشش وکړو ځکه انسان ډېر کمزوری دی نو دې خبرو ډېر زیات خیال وساتو الله تعالی هم خوشحال لره سلامونه